دا قاري صاحب تاسو ولې کته کوته ما دې جواب راکړ ور ته ملحد ځان ته نه وته قاري صاحب ته ولې کوز کو کته. محترم مسلمانانو، پرون مرتد ملحد منافق هیواد لایف راغلی و. ما دا څو ورځې دته چیلنجونه ورکول، نو محترم ورور ابوبکر زدران میسیج راته وکړي واتساپ کې چې منافق مرتد ملحد لایف راغلی دی، ستا په باره کې خبرې کوي. نو بیا ورغلم نیم ساعت مې کومنټونه ورته کول چې منافق مرتد ملحد زما لایف چیلنج قبول کړ، راځه لایف مناظره وکړو، راځه بحث وکړو. ډېرو ځوانانو کومنټونه کول چې اجتماعي راواخله، اجتماعي بالاخره یې راواخیستلم، لایف شروع سو، لایف پروګرام زما او د ده بحث و مناظره شروع سول. ده پر ما شرط کېښوي، راته ویل چې ته به ماته مرتد منافق ملحد نه وایه، ما ته به مسلمان وایه، بیا زه ستا سره بحث کوم. ما ورته وویل زه تا ته ثبوت در کوم، په ثبوت یې درته رسوم دغه ګړی اوس په لایف کې چې ته مرتد یې، ته منافق یې، ته ملحد یې. او بل داسې ګوره ته د برمل راته یادوي یا به بل یادوي، برمل یو افغان دی، پښتون دی، زه برمل سره هم خبرې ما سره ثبوتونه شته د ملحدینو مرتدینو په ګروپ کې. برمل د دوی سره دوی ته سره ته میټینګونو کوي، خبرې کوي چې زه نن لایف راځم دا اعتراضات کوم. برمل پر فیسبوک لایف ځي، مرتد ملحد چې هغه بل اعتراضات کوي پر اسلام، هغه د ملحد په نامه، ته د مسلمان په نامه. زه خو تاسې پیژنم، هغه انسان چې د اسلام توهین کوي، د نبي علیه السلام توهین کوي، اصحاب کرامو توهین کوي، د الله توهین کوي، د قرآن توهین کوي، عایشه رضی توهین کوي، هغه مسلمان نه دی، هغه د اسلام خارج دی، هغه مرتد دی، منافق دی. عمر فاروق ته حتی د سپي خطاب هم کوي. کنه د شوی دا خدای څنګه عادل ده چې یو څوک په دې ډول پیدا کړی ده. مهرباني وکړه. عایشه 9 کلنه ماشومه وه، هغې ته د قوت ضرورت نه و چې یو سړی دې ډېر قوي وي چې تر څو پې هغه توهین کوي، هغه مسلمان نه دی، هغه د اسلام خارج دی، هغه مرتد دی، منافق دی، هغه ملحد دی. نو دی ماته وایي نه، ته به ماته مسلمان وایې، بیا زه ستا سره بحث کوم، مناظره کوم، دا زما شرط دی. نو ما ورته مسلمان درته وایم؟ وایي و. ما راته ووایه مسلمان څه معنا لري، د مسلمان معنا راته وکړه. مسلمان معنا یې نه وي زده. زه د مور پلار مې مسلمانان دي، د مور پلار مې مسلمانان، د مسلمان په کور کې پیدا شوی یم. زه درته وایم چې مسلمان معنا راته چې په قرآن کې راغلی ده، په حدیث کې راغلی ده. مسلمان معنا نه وي. زه نور ته ته څنګه مسلمان یې چې د مسلمان معنا دې نه دي زده، او بیا ځان ته دونه غټ مفتي او عالم وایه، او دونه اعتراضات، دونه سوالونه پر اسلام پر مسلمانانو کوي، او ځان سي غټ پروفیسر جوړ کړی دي، او دلته د مسلمان معنا دی نه زده. خو د دې څه معلومه شوه چې ته جاهل یې، ته کاپي کوې، تاسې ټوله جاهلان یاست. ستاسې برمل او هغه ټوله مرتدینو سره ما لایف مناظرې کوي، د ټولو د اسلام معنا نه وي زده، مسلمان معنا نه وي زده، د هغه رقم قرآن یې نه وي زده، عربیک یې نه وي زده. ما پر تاسې ټول سوالونه کړي دي، او په لایف مناظرو کې تاسې ټول شکست خوړی دي. نو بالاخره زه 4-5 وارې لایف را باندې بند کړي، او په منډه و په تخته و، او بیا وایي زه دی لایف راخلم که دی زما دا شرط ومني. هلته ما سکرین ریکارډینګ کوي، زه په کامنټ کې بلاک کړم، کامنټ مې نسي ورته کولی، او بل چې دی بل زما لایف یې میوت کوي، سکرین ریکارډ راجګوم د اجتماعي خو دلته ولیکه چې څه رقم ته زه غواړم دغسې بحث به راسره کړي. ټولو زما سره شته. بل ورور راغی ورته ویله چې تا دا کاري صاحب ولې کته کوي، ولې دې لایف پر بند کوي، ولې ته د سره بحث نه کوې، ته د ده یو سوال نسې ورالولی. وایي که ته غیرت لرې، علم لرې، خو د سره بحث و مناظره وکړه، سوال یې ورحل کړه، جواب ورکړه، تا جوابونه نسې ورکولی. لایف چالان زما یو سوال جواب نه. همت ته مهرباني وکړه. قاري صاحب تاسو ولې کته کوته ما دې جواب راکړ ور ته ملحد ځان ته نه وته قاري صاحب ته ولې کوز کو کته. ځکه مې کوز کته خبرې واورېدلې چې ما خبرې واورېدلې، خو دې خبرو ته جواب نسې ورکولی. ته دونه غیرت نه لرې چې دغه خبرو ته جواب ورکړې. ته ځان ته څنګه ته ګوره که ته ملحد نه خبره ته اوس هیواد مرتد منافق ملحد ته زه وایم چې تا ته زه په یوه شرط مسلمان وایم چې ته به توبه کاږې، ته به مسلمان کېږې، ته به اسلام به داخل کېږې، ته به د ملحدینو د منافقینو مرتدینو لار پرځې، ته به لایف نه راځې، د اسلام خلاف به خبرې نه کوې،
د نبی اسلام خلاف خبرې نه کوي، عائشه رضی صحابه کرام خلاف خبرې نه کوي، د دین د اسلام د شریعت د قرآن د مسلمانانو توهین به نه کوي، د الله توهین به نه کوي، د الله د قرآن توهین به نه کوي، د نبی علیه السلام توهین به نه کوي، د حدیثو توهین به نه کوي. بیا زه تا ته مسلمان وایم، ستا هر څونه سوالونه چې دي په شخصي کې ما ته راواستو، ما ته زنګ ووه، زه تا ته خپل نمبر در استوم، زه ستا ټولو سوالونه په شخصي کې درالوم، ټولو جوابونه در کوم. درځم ناروې ته درځم، زه برټیش یم، زه په لندن کې کوچنی لیسه وایم. په ناروې کې زما د دعوت ټیم دی، د ناروې په ښار په د مرکز کې زموږ وړیا رابطه دعوت کو، زما ټیم ستا کور ته در استوم، په سترګې دې سترګې در اچوم، جوابونه دې در کوم. شرط زما دا شرط دی چې ته به د انصار د نن د اسلام توهین نه کوې، لایف که راځې خپل مجلس کوې وکړه، سیاست کوې وکړه، اسلام خبره به خلاف نه کوې، نبی علیه السلام خلاف به خبر نه کوې، د الله خلاف به خبره نه کوې. بیا نو زه تا ته مسلمان وایم. او زما چلنج قبول که، راځه چې لایف مناظره وکړو، نر غوندې راسه، زما په سترګو کې سترګې راواچوه، مناظره او بحث به کوو، ټوله سوالونه دې راوړه، د ټولو جوابونه در کومه په دلیل منطق علم اخلاق. زما سوالونه به هم راحله، ځکه وخت چې زه سوال در باندې وکړم جواب به راکوې. زما پرون یو سوال جواب نه راکوي چې ما ورته ستا مور ژوندۍ ده، مور لرې، ته ورته زما مور څه کوې؟ زه ورته وایم ستا مور مسلمانه ده، زما مور ده په اسلام کې، خو زه سوال در باندې کوم، ته باید جواب راکړې. زه ورته وایم که ته د خپل مور توهین کوې، د مور ته ښکنځل کوې، بد و رد ورته وایې، بېعزته کوې، نو بیا ته خو د مور زوی نه سولې. نو ته وایې چې زه مسلمان یم او د نبي علیه السلام توهین کوې، نو بیا ته خو مسلمان نه یې چې د نبي علیه السلام توهین کوې او ځان ته مسلمان وایې. نبي علیه السلام درته ویلي دي چې په تا کې دین اسلام نسته، مؤمن نه یې در هغه وخته چې د نبي علیه السلام سره مینه محبت د خپل ځان څه زیات ونه کړې، مېرمنې، اولاد، دولت، قوم، وطن د ټول څه زیات ونه کړې. ته د نبي علیه السلام نوم چې اخلې محمد صلی الله علیه وسلم نور سره وایې او بیا د هغه توهین کوې، د هغه د اصحاب کرامو د عایشه رضی، دا خو بالکل معلومه ده چې ته منافق مرتد یې، منافق ملحد یې، او تا ته به زه منافق مرتد ملحد وایم در هغه وخت چې ته بیرته اسلام قبلې انشاءالله.